ننګرهار کې د ختیځ زون د پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه د 22مې دورې 350 تنه سرتیري له میاشتنۍ مسلکي او اساسي زده کړو فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د ننګرهار امنیه قماندانۍ وایان سید طیب حماد وایي د اسلامي امارت واک ته تر رسیدو وروسته یاد روزنیز مرکز څخه لسګونه زره تنه پولیسو مسلکي زده کړې ترلاسه کړي چې اوس د یاد زون په بېلابېلو برخو کې د هیوادوالو چوپړ کوي. مشرقي زون د پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه نن ورځ د یو میاشتني مسلکي اختصاصي او عقیدوي زده کړو څخه شاوخوا 350 پولیس فارغ شول او د جامعې لپاره خدمت ته وړاندې شول او یاد دې وي چې د دې ښوونیز او روزنیز مرکز څخه د فتح را په دې خوا د 18000 شاوخوا پولیس دلته فارغ شوي دي د مسلکي او اختصاصي او عقیدوي زده کړو نه او جامعې لپاره خدمت ته وړاندې شوي. فارغ شوي منصوبین وایي خوښ دي چې په دغه یو میاشتنۍ دوره کې بېلابېلې عقیدوي او مسلکي زده کړې ترسره کړي. دوی زیاتوي په دغه ښوونیز مرکز کې د کړو زده کړو پر مټ به د خپلو هیوادوالو خدمت کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې شته امنیت اخلال کړي. یو میاشتنی عیدات مونږ په خیر سره الحمدلله بس پای ته ورسېدی د فراغت ورځ ده نو مونږ پکې عقیدتي درسونه شرعي درسونه او فکري درسونه هر څه پکې زده کړل. نو الحمدلله تر دې د مونږ په خیر راورسوه مونږ پکې د چکپین درسونه د ګزمې درسونه د پیرې درسونه دا هر څه پکې زده کړل او بس په ښه شانته استادانو مونږ ته راوښودل په ښې طریقه په ښې میتود راوښودل. مونږ دلته شرعي زده کړې مسلکي زده کړې او بدني سپورټ زده کړې مونږ وکړلې څو چې زمونږ په بدن کې یو څاڅکی وینه مې د ولس ته خدمت کوو انشاءالله بې واخیلایي. بل لوري ته د یاد ښوونیز او روزنیز مرکز مسؤل قاری رحمت الله نعماني وایي په نظامي برخه کې د اسلامي امارت لومړیتوب د پولیسو مسلکي توب دی چې دغه برخه کې ګړندۍ هڅې روانې دي. نو موږ ټول دې ته ژمن یو چې باید پولیس په مسلکي شکل باندې موږ وروزو او مشران هم الحمدلله دې ته ډېر متوجه دي. ان مشرتابو علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله نو هغه موږ څه وخت مخکې ملاقات ورسره وکړ نو ډېر تمرکز یې په دغه و چې باید مجاهدین مسلکي وروزل سي او د ولس سره ښه چلند باید وکړي او الحمدلله همدغه درسونه موږ دوی ته وایي په عقیدوي درسونو کې چې باید د ولس سره ښه برخورد وسي او دغه ولس دغه 20 کاله ځورېدلی باید نور ونه ځورول سي. په ورته مهال د کورنیو چارو وزارت استازي په خپلو خبرو کې وویل د نظام د پیاوړتیا لپاره لا هم مسلکي توب او مسلکي کسانو ته اړتیا لرو. هغه وویل په تیرو 4 کلونو کې د کورنیو چارو وزارت په سلګونو زره تنه منصوبین په مسلکي زده کړو سمبال کړي دي او دغه لړۍ لا روانه ده. دلته موږ مسلکي خلکو ته ضرورت لرو موږ مسلکي توب ته ضرورت لرو موږ ښه کاره استادانو ته ضرورت لرو. نو په هر بخش کې موږ انشاءالله خپل کوششونه کوو چې دغه نظام مخې ته بوځو د نظام ساتنه وشي د اسلامیت او دغه اسلام ښه خدمت وکړی شي د ولس چې کوم دی هغه ټول ارزوګانې پوره شي او دغه ولس چې کوم دی په سکون او په آرام باندې خپل ملک وخت تیر کړي. د مسؤلینو پر وینا د مسلکي توب دغه لړۍ به تر هغې دوام کوي تر څو ټول پولیس په مسلکي او عقیدوي زده کړو سمبال شي.